د ښې وینا یا خبرو کولو په اړه اوسني تحقیقات ځینې داسې مسایل وړاندې کوي چې په تیر کې موږ د خبرو کولو پر مهال د یو اصل په توګه منل. نړۍ په علومو او تحقیقاتو کې اوس مهال ډیره چټکه روانه ده. نړۍ هڅه کوي چې په هر علم کې هر څه څانګیزوال یا په برخو وویشي. د هر څه په اصولو او اړخونو ځان ته څیړنې ترسره کړي. د ښې وینا یا خبرو کولو فن په اړه ډېرې مقالې او کتابونه لیکل شوي چې د دې برخې پوهانو پرې مختلف نظرونه ورکړي دي. خبرې کول فطري مسله ده، خو ښې او اغیزناکې خبرې بیا یو فن او هنر دی چې په تکرار او تمرین ترلاسه کیدای شي. د خبرو ارزښت په تړاو بیلابیل روایتونه شته. مثلا نبی علیه السلام به ویل چې ښه خبره صدقه ده. پوهان کلمات له ملغلرو سره تشبیه کوي. خبرې ملغلرې دي، باید په احتیاط او پر ځای وکارول شي. له بلې خوا خبرو ته نه پاملرنه هم یوه جدي ستونزه ده چې انسان باید ورته متوجه واوسي. ډېرې ستونزې، آفتونه، حتی د اړیکو خرابوالی له ناسمو کلماتو یا خبرو رامنځته کیږي. په ژبه کې متل لرو چې خپله ژبه هم کلا ده هم بلا. ژبه چې پر ښو اغیزناکو او مناسبو کلماتو عادت شي، پر ځان دې کلا راتاو کړه، او که له کلماتو یا خبرو سره ناپامي وشي نو ځان ته دې بلا وکته. ارواپوهان حتی په کلماتو او خبرو کې د انسان د ژوند په چارو او څرنګوالي کې د رول په اړه ډیره تکیه کوي. انسان چې څنګه خبرې او کلمات استفاده کوي هماغسې کیږي. که یو چاته 20 ځله تکړه او زیارکښ انسان ووایي، په 21م ځل ویلو سره په هغه کې حتما د تکړه یا زیارکښ انسان یوه ځانګړنه پیدا کیږي. برعکس که چاته 20 ځله تنبل ووایي، په 21م ځل ویلو سره په هغه کې حتما د سستیا یا تنبلۍ یوه ځانګړنه پیدا کوي. پورتنۍ بیلګې ته که وګورو، کلمات حتی په نورو انسانانو دومره اغیزمن دي او څومره مسؤل یو د یو چا بدې ځانګړتیا په پیدا کولو کې موږ مستقیما رول ولوبوو. نو ولې باید له کلماتو سره فکر ونه کړو، هغه کلمات استفاده کړو چې هم موږ او هم د مقابل لوري د خوښۍ، بریا، تشویق او داسې نور څه لامل وګرځي. د ورځنیو خبرو ورخوا د ځینو مسایلو په اړه ځانګړې ویناوې وي چې د هغه لپاره اړینه ده ځینو ټکو ته پاملرنه وکړو. د ښو خبرو یا وینا کولو لپاره پوهانو په دې اړه مختلفې لارې چارې ښودلي، خو زه د ښو خبرو یا وینا کولو په برخه کې هغه لارې چارې ستاسو مخې ته ږدم چې د دې برخې اوسنیو متخصصینو ثابتې او رامنځته کړي دي. د سټیج پر سر خبرې کول ډیرو خلکو ته یو ستر سرخوږی ګرځېدلی او نشي کولی خپلې خبرې او وینا په ښه انداز مخاطبینو ته وړاندې کړي. د دې ستونزې د حل لارو چارو لپاره لاندې لارښوونې عملي کړئ ترڅو یوه اغیزناکه وینا ولرئ. لومړی د خپلې وینا په اړه پوره ډاډ حاصل کړئ. مخکې تر دې چې په یوه مشخصه موضوع خپله وینا شروع کړئ، خپل ځان پوره باوري او د ضروري موادو څخه برخمن کړئ. یعنی په کومه موضوع چې تاسې غواړئ خبرې وکړئ، د هغې مطابق ټول لازمي مواد راټول کړئ، ځکه دا د ډاډ او اطمینان د حاصلولو تر ټولو مهمه لاره ده. دویم، اوبه وڅښئ. دا ښکاره خبره ده چې هر څوک کله سټیج ته پورته کیږي تر لږ یا ډیر تاثیر لاندې حتمی راځي. کله چې یو څوک تر تاثیر لاندې راشي، د هغه خوله وچیږي او بندې خبرې کوي چې دا د غږ د بدلون لامل هم کیدای شي. نو مخکې تر دې چې د سټیج سر ته پورته شئ، اوبه وڅښئ، خو زیاته هم نه چې بیا مو د وینا کولو په منځ کې بیرون تګ ته چمتو کړي. دریم، په چټکۍ هاخوا دیخوا ډیر مه ګرځئ. بعضې خلک کله چې په عامه ځایونو کې خبرې کوي یو خوا بل خوا ګرځي. دا یو ښه عادت دی ترڅو د ټولو مخاطبینو د توجه لامل وګرځي، خو دا تګ باید تیز نه وي ځکه هغه بیا د یو ډول وارخطایۍ ښکارندویي کوي. څلورم، د مخاطبینو سره د سترګو رابطه. ډیر خلک دی چې د سټیج پر سر د وینا په حال پاس چت، پروجیکټور یا بیخي ښکته ګوري او خپلې وینا ته ادامه ورکوي. دا وینا همیشه د مخاطبینو د ستړي کېدو لامل کیږي ځکه د متکلم او مخاطبینو ترمنځ کوم ارتباط وجود نه لري. د سترګو ارتباط د مخاطبینو سره یو له ډیرو مهمو ټکو څخه دی. د وینا پر مهال باید هر مخاطب ته وکتل شي ترڅو هغوی هم ډاډمن شي چې متکلم حتمی ما په کوم څه پوه کول غواړي او دا د هر مخاطب د ښې توجه لامل ګرځي. پنځم، موقعیت او د بدن غړو په خاص ډول لاسونه خوځول. هر کله چې وینا کوئ ځان ته یو داسې موقعیت وټاکئ له کومه چې هر مخاطب په ښه ډول لیدلی شي. د وینا پر مهال د لاسونو په خوځولو باید کنټرول ولرئ او ډیر په داسې انداز مه خوځوئ لکه مخاطبین چې ډاروئ.
شپږم، په آرامه خبرې وکړئ. کله چې سړی سټیج ته پورته شي او لږ یا ډیر وارخطا شي، د هغه نه یوازې ساه اخیستل او ساه کښل تیزیږي، بلکې خبرې یې هم تیزیږي او کله دومره تیز شي چې مخاطبین یې د پوه کېدو لپاره ناچاره وي، نو باید خپله وینا په آرامه سره وشي. اووم، هغوی ته هیڅ مه ګورئ. بعضې مخاطبین نه غواړي ستاسې وینا ته په منظم ډول غوږ ونیسي. هغوی ستاسې د وینا پر مهال هیڅ ستاسې خواته نه ګوري یا په خپلو کالیو یا موبایل او نورو وسایلو ځان مصروف ساتي. دا تر ټولو بدترین مخاطبین دي او پر ځای باید هغه مخاطبینو ته وکتل شي چې تاسو ته په منظم ډول ګوري، ځکه د هغوی منظم کتل ستاسې د حمایې باعث ګرځي. اتم، منظمې او پاک جامې واغوندئ. پاکه او د محیط مطابق جامه هر انسان ته ډاډ او اطمینان ورکوي. هر وخت د وینا پر مهال پاکې او د محیط مطابق جامې واغوندئ. نهم، په بیړه خبرې مه کوئ. ځینې کسان دومره په بیړه خبرې کوي چې له درېیمې جملې وروسته لوری ورنه ورک شي چې څه ووایم او څه ونه وایم، چې دغه تر ډیره د ویناوال په زیان تمامیدای شي. برعکس، ځینې کسان ډېرې ورو او په ځنډ سره خبرې کوي، د یوې کلمې یا جملې ترمنځ بیخي ډېره ساه یا ځنډ اخلي، چې دا بیا د غوږ نیونکو لپاره ستړي کیدونکي کیږي، خو ویناوال ورسره راحت وي. ښه ویناوال هغه دی چې هم د ځان او هم د اورېدونکو راحتۍ او نه ستړیا فکر وکړي. وینا نه په ډېر ځنډ او نه باید په ډېره بیړه وشي، چې په دې صورت کې بیا نه ویناوال او نه هم اورېدونکی ناراحتیږي او هم په خپلو خبرو زبردست کنټرول درلودلی شي. لسم، په ځان باوري واوسئ. ځینې انسانان نورو ته د معرفۍ یا وینا کولو په پیل کې یو ډول لړزیږي، رنګ یې تښتي، خبرې ورنه ګډوډېږي، ساه یې لنډه کېږي، چې دا د خبرو کولو پر مهال پر ځان د نه باورۍ نښې دي. د وینا کولو پوهان وایي چې لومړی 4 دقیقې خبرې پر مقابل لوري هم ښه اغېز ښندلی شي او هم ناسم. نو هڅه باید وکړئ چې لومړی خبرې یا ځان معرفي کول مو په ډېر باجرته او سمه توګه ترسره کړئ، ځکه د خبرو کولو پر مهال پر ځان نه باوره انسانان اورېدونکي نه خوښوي. 11، په شوق سره خبرې وکړئ. دا مسله مو له نورو ویناوالو متفاوته وي، تاسو ځانګړي کوي، اورېدونکي جلبوئ، باور یې در باندې ډېرېږي، ستاسو هره جمله ورته نوې او خوندوره ښکاري، نو خبرې په شوق او لیوالتیا سره ترسره کړئ. 12، زیر او بم غږ ته مو پاملرنه وکړئ. زیر غږ یعنی نری او بم غږ یعنی ډډ غږ. تاسو باید په خبرو او جملو کې ټول له زیر او بم غږ استفاده ونه کړئ. ځینې کلمات یا جملې چې اړینه وي نری غږ استفاده شي او په ځینو کې باید له ډډ غږ څخه کار واخیستل شي، چې دا هنر ستاسو او اورېدونکو ترمنځ زبردست اړیکه او توجه رامنځته کولی شي. دا چې په کومو جملو کې نری او کومو کې ډډ غږ استفاده شي، هغه د ویناوال د هنر او فن پورې تړاو لري. 14، تشریفاتي خبرې مو پرته له چمتووالي پیل کړئ. ځینې کسان سلام، ښه راغلاست، مننه، نیکې هیلې او داسې نور د کاغذ له مخې وایي یا پرې ډېر فکر کوي، خو لومړی خبرې د ښې اداینې په ډول دویمه وارې نشئ تکرارولی. هغه خبرې چې اسانه وي هیڅ اړتیا نشته چې ویلي کړئ او د کاغذ له مخې یې ووایاست، ځکه طبیعي خبرې تر نورو ډېرې اغېزناکې او ښې لګیږي. هره کلمه، خبرې یا وینا د انسان د شخصیت استازیتوب کوي، نو هڅه وکړئ ښې، مناسبې او پر ځای خبرې او وینا ترسره کړئ. په وروستیو کې کله مو چې وینا خلاصه کړه، هغه ټوله په څو جملو کې خلاصه کړئ او یو ځل یې مخاطبینو ته بیا تکرار کړئ. د خلاصې وروسته د خلکو یعنی مخاطبینو څخه مننه کول مه هیروئ.